أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة اولنی سپارہ آیت نمبر 104. اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی: یا ایها الذین آمنوا اید ایمان خواندانو، لا تقولوا تاسو موایه راعنا لفظ معنی دا زمون رعایتو کې خودی یهودیانو به دا لفظ رانولو، دا به راعی ویل کېږي بیزو سره اونکي ته، نه دا روانۍ او پکې کو. د دې وجه نه الله تعالی مؤمنانو ته تاسو دا لفظ مه وایئ. د دې په ځای باندې وقولو دا وایئ انظرنا، مونږ ته نظر وکړئ، زمون خیال وساتئ، واسمعوا او ښه واورئ. وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب به وي الیم درناک. ما یود الذین کفروا، نه خوښوي هغه کسان کفرو چې کافران دي، من اهل الکتاب د اهل کتابونه، وللمشرکین او نه مشرکان دا خبره خوښوي، ایونزل دا چې نازل کی الله تعالی علیکم پتا سو باندې من خیر من ربکم، څخه خبره طرف درف تاسو. مطلب د الله طرف نه تاسو څخه حکم راشي په دی باندې مشرکان او اهل کتاب هغه خفکیږي. نو والله الله یختص خوخوي برحمتي په خپل رحمت سره، من یشاء چاله چې غواړي، والله الله ذو الفضل العظیم د لوی فضل خاوند دی. ما ننسخ من آیت، هغه چې کوم آیت مونږ منسوخ کو، ما ننسخ چې کوم منسوخ کو مونږه ختم کو حکم داغه، من آیت دا آیت، او ننسها یا هیر کو استاسنا، نو نأتی مونږ راتلکو بخیر منها غور داغینا، او مثلها یا داغی بشانت بل حکم. علم تعلم آیت نه پوهیږي ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء په هر یو سیز باندې قدیر قدرت لرونکی دی. علم تعلم آیت نه پوهیږي ان الله بشک الله تعالی له داغه د پاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو والارض او د زمکو، وما لكم او نشته تاسو د پاره من دون الله د الله نه ما سوا من ولی سوک ملګری ولا نصير نه سوک مدد کوونکې. ام تريدون آیا تاسو غواړئ ان تسألوا دا چې تاسو نو کې تاسو رسولکم د خپل دی رسولنا محمد صلی الله علیه وسلم نه، کما سئل موسی لکه څنګه چې سوالونه شوي موسی علیه السلام نه من قبل د دین وړاندې. ومن يتبدل الكفر او چا چې بدل کړلو کفر بالایمان د ایمان په مقابله کې، یعنی کفر واغستلو ایمان پرې خودلو، نو فقط ضل سواء السبیل، پس دې بیلاری شو، سوا سبیل د نه غلارینه په ګډوډو سر شو. ود خوخوي کثیر ډیر من اهل کتاب د اهل کتابونه، لو يردونکم کاش چې تاسو واپس کی من بعد ایمانکم رستو تاسو د ایمان درولونه، کم طرف ته واپس کی کفارا کفر ته، حسدا من عند د وجه د حسد د وجه نه، من عند انفسهم د غوی د ځانونو طرف نه، یعنی تاسو سره حسد او بغض ساتي په دې وجه باندې غواړي چې تاسو واپس کفر ته لاړ شئ. من بعد رستو داغنا ما تبینا چې ښکاره شو لهم د دوی لپاره الحق حق، نو فاعفو پس معاف کړئ دوی لره، وصفحو او مخ واړوئ د دوی نه، حتی یأتی الله در دې چې راولي الله تعالی به امر خپل حکم راولېږي. ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو سیز باندې قادر دی. واقیموا الصلاة او منځ قائم کړئ، وآتوا الزکات او زکات ورکړئ. د منځ د قایمولو مطلب دا دی چې تاسو د مانځه پوره پابندي وکړئ، د هغې د فرایض او واجبات او سنن وغیره. وآتوا الزکات او زکات ورکړئ. وما تقدموا او آس چې تاسو مخکې لېږئ لانفسکم د خپل ځانونو لپاره من خیر نیکي، تجدوه نو تاسو به بیا مومئ عند الله د الله سره، یعنی د الله سره به د هغې قدر وي، الله به د هغې اجر ثواب درکوي. ان الله بشک الله تعالی بما تعملون کم اعمال چې تاسو کوئ بصیر هغې لره لیدونکی دی. صدق الله مولانا العظیم.